د واک تلویزیون درنو لیدونکو سلام، وخت مو بخیر. پام راړوم د شپږو بجو خبرونو ته. په پیل کې هم د مهمو خبرونو سرټکي. د منځنۍ اسیا هیوادونو پر یووالي د بهرنیو چارو وزارت د سیاسي مرستیال ټینګار. په کابل کې د سعودي عربستان د سفارت د پرانیستلو هرکلی. تیره یوه میاشت کې د اوسپنې پټلۍ له لارې د 452,000 ټنه انتقالاتو ترسره کېدل. او د پاکستان د امنیتي وضعیت په اړه د زلمي خلیلزاد تازه څرګندونې. اوس هم بشپړ خبرونه. زه ذبیح الله وصال یم. د بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرستیال شیر محمد عباس ستانکزي د منځنۍ اسیا هیوادونو په ځانګړې توګه د افغانستان، ایران او چین پر یووالي ټینګار کړی دی. ښاغلي ستانکزي چې د افغانستان سوداګرۍ او پانګونې خونې په غونډه کې خبرې کولې ویلي د افغانستان او ایران ترمنځ اقتصادي پیاوړتیا د سوداګرۍ د زیاتوالي او د ګډو پانګونو لپاره د مناسبو شرایطو برابرولو پورې تړلې ده. بهرنیو چارو وزارت په کابل کې د سعودي عربستان د سفارت پرانیستلو هرکلی کړی دی. د دغه وزارت مرستیال ویاند ضیا احمد تکل وایي چې د دې سفارت د بیا پرانیستلو سره به د افغانستان او سعودي عربستان ترمنځ اړیکې او همکارۍ لا پراخې شي. ورته مهال د بهرنیو چارو وزارت دریم سیاسي مرستیال ذاکر جلالي کابل کې د سعودي عربستان سفارت د خدماتو پیل د دواړو هیوادونو د اړیکو پراخېدو په برخه کې مثبت ګام بللی دی. نن د پولیو ضد واکسینو کمپاین پیل شو. د عامه روغتیا وزارت په یوه خبرپاڼه کې ویلي دغه کمپاین په کابل، کندهار، هلمند، روزګان، زابل، ننګرهار، کونړ، لغمان، نورستان او هرات ولایتونو کې پیلیږي. ټاکل شوي چې په دغه کمپاین کې 4.8 میلیونه له 5 کلونو کم عمره ماشومان واکسین شي. د افغاني سرې میاشتې ټولنې په سوري زړه ناروغۍ د اخته ماشومانو یوه بله ډله هم په کابل کې 6 کورنیو روغتونونو ته د درملنې پر موخه ورپېژندلې ده. افغاني سرې میاشتې ټولنې په خپره کړې خبرپاڼه کې ویلي 43 ماشومان چې اوس مهال د سوري زړه له ناروغۍ کړېږي په هیواد کې دننه روغتونونو کې به تر درملنې لاندې ونیول شي چې لګښت به یې د افغاني سرې میاشتې له لوري ورکړل شي. د اوبه او انرژۍ سرپرست وزیر له یو شمېر ترکي پانګوال او علماو سره په افغانستان کې د اوبه او انرژۍ پروژو کې د پانګونې په اړه خبرې کړې دي. سرپرست وزیر ترکي پانګوالو ته ډاډ ورکړی چې افغانستان کې د پانګونې لپاره زمینه برابره ده او سرپرست حکومت د پانګوالو لپاره اړینې اسانتیاوې رامنځته کوي. د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ وزارت وایي په هیواد کې پر 550 نویو مخابراتي سایټونو کار روان دی. د دغه وزارت ویاند عنایت الله لکوزي ویلي له یادو سایټونو څخه تر دې دمه 450 یې د هیواد په 14 ولایتونو کې بشپړ او ګټې اخیستنې ته سپارل شوي دي. د کرنې، اوبو لګولو او مالدارۍ وزارت له کروندګرو څخه د 38,000 ټنو غنمو د پیرلو له بهیر د پای ته رسیدو خبر ورکوي. د دغه وزارت مسؤلین وایي چې د سرپرست حکومت د رهبر د فرمان له مخې له کروندګرو څخه د 1 میلیارد افغانیو په ارزښت غنم پیرل شوي او اخیستل شوي. غنم اوس مهال په سیلوګانو کې ځای پر ځای کیږي. د شمیرو له مخې یوازې د کابل په مرکزي سیلو کې 17,000 ټنه غنم ذخیره شوي دي. په تیره یوه میاشت کې د اوسپنې پټلۍ له لارې څه باندې 452,000 ټنه انتقالات ترسره شوي دي. ټولګټو چارو وزارت ویلي چې تیره میاشت د حیرتان، ناقینې او تورغونډۍ اوسپنې پټلیو له لارې 452,133 میټریک ټنه توکي لیږدول شوي دي. په یادو توکو کې 278 ټنه توکي صادر شوي دي. په ایران کې یو شمېر افغان کډوال ځینو تازه محدودیتونو ته اندېښمن دي او وایي چې دغو محدودیتونو هغوی د کار او سرپناه د پیدا کولو په برخه کې له ننګونو سره مخ کړي دي. ځینې دغه کډوال له سرپرست حکومت څخه غواړي چې ستونزو ته یې رسېدنه وکړي. تر دې وړاندې ایراني رسنیو راپور ورکړی و چې د دغه هیواد په ځینو برخو کې د کډوالو ځای پر ځای کېدل او له کاره منع شوي دي. د کډوالۍ نړیوال سازمان وایي چې په 2025 کال کې د افغانانو د ملاتړ لپاره نږدې
$500 میلیون بسپنې ته اړتیا لري. د ملګرو ملتونو د ادارې پرون د بودیجې لپاره په خپله غوښتنه کې ویلي دي چې په راروان کال کې ټول ټال $8.3 میلیارده بودیجې ته اړتیا لري چې په دې برخه کې 499 میلیون او 800 زره به له افغانانو سره د مرستو پر چاره ولګول شي. د افغانستان د سولې په چارو کې د امریکا پخوانی ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد وایي چې د پاکستان امنیتي وضعیت ورځ تر بلې ترینګلی کیږي. نوموړي په دغه هیواد کې وروستی امنیتي پیښې د اندېښنې وړ بللې دي. زلمی خلیلزاد د پاکستاني طالبانو له لوري په روانه اونۍ کې د 14 پاکستاني پوځیانو وژل کېدو ته په اشارې سره ویلي چې په دغه هیواد کې امنیتي وضعیت د اندېښنې وړ دی. نوموړي پر پاکستاني پوځیانو د طالبانو دغه بریدونه د لویې ناکامۍ ترڅنګ د دغه هیواد لپاره ستر زیان بولي. د پاکستان حکومت د پوځ چارواکو لا د زلمی خلیلزاد دغه ټویټ ته غبرګون نه دی ښودلی. بلخوا د پاکستان د لومړي وزیر شهباز شریف له دفتره په خپره شوې خبرپاڼه کې ویل شوي د عمران خان په مشرۍ د تحریک انصاف ګوند سره د خبرو کمیټه د دغه هیواد د ملي اسامبلۍ مشر سردار ایاز صادق په وړاندیز جوړه شوې ده. په دغه کمیټه کې د هغه معاون او د پاکستان بهرنیو چارو وزیر اسحاق ډار، رانا ثناءالله، سناتور عرفان صدیقی، راجا پرویز اشرف، نوید قمر، خالد مقبول صدیقی، علیم خان چودری سالک حسین او سردار خالد مغسی شامل دي. د ایران مذهبي مشر آیت الله علي خامنه‌ای ویلي ایران د نیابتي ډلو ملاتړ نه کوي او نه هم ورته اړتیا لري. د رویټرز د راپور له مخې ښاغلي خامنه‌ای ویلي چې د یمن حوثیانو، حزب الله، حماس او د فلسطین اسلامي جهاد غورځنګونه د خپلو باورونو او ایمان پر بنسټ جګړه کوي او دوی یې ملاتړي نه دي. دا په داسې حال کې دی چې د اسرائیلو سربیره لویدیځ هم ایران په منځني ختیځ کې د نیابتي ډلو پر تمویل او ملاتړ تورن کړی دی. د ترکیې بهرنیو چارو وزیر دمشق ته په خپل سفر کې ویلي پر سوریې د لګېدلي ټول بندیزونه لرې شي. هغه تېره ورځ په پلازمینه دمشق کې د سوریې له نوي رهبر احمد الشره سره کتنه کې زیاته کړې د بندیزونو لرې کول به سوریې ته اجازه ورکړي ترڅو بیا رغونه پیل کړي. ښاغلي فیدان ویلي هیواد یې د سوریې د بیا رغونې ملاتړ کوي او هیله یې څرګنده کړې چې د سفر به له سوریې سره د نورو هیوادونو لوړه کچه اړیکې وهڅوي. او وروستی خبر همدا چې د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونیو ګوتریش وایي چې سوریه په نړۍ کې لا هم یو له سترو بشري ناورینونو سره مخ هیواد دی. هغه سوریې ته په بیړنیو مرستو رسولو ټینګار کړی دی. نوموړي پر ایکس پاڼه په سیمه کې د ملګرو ملتونو مرستندویه ادارو د کارکوونکو انځورونو په خپرولو سره لیکلي چې همکاران یې د خلکو د اړتیاوو ارزولو او لا هم په چټکۍ سره د بدلون وړ شرایطو ته د ځواب ورکولو لپاره کار کوي. نوموړي ویلي چې د بشردوستانه او بیا رغونې لپاره کافي ملاتړ خورا مهم دی. له بل پلوه د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر هاکان فیدان دمشق ته له سفر او د سوریې له نویو مشرانو سره تر کتنې وروسته ویلي چې سوریه ښه راتلونکی لري او دوی یې ترڅنګ ولاړ دي. د واک تلویزیون درنو لیدونکو له ملتیا مو مننه. وروستي خبرونه مو همدومره وو.